د یو وخت کیسه ده. په یو کلي کې یو کس د چیلیو کسابي کوله. د دې کسابۍ غوښه به خلکو ډیره زیاته خوښوله، ځکه دی په دې کلي کې یو کس چیلۍ ساتلې وې. د به دې نه چیلۍ اخیستلې او بیا به یې هغه کسابي کوله، ځکه دا چیلۍ ډیرې تندرستې وې او خلکو دې وجې نه خوښولې. په دې کلي کې د میټا په نوم باندې یو کس خپلې ښځې او خپلې خواښې سره په کور کې اوسېدو. دی هم یو څو چیلۍ دې دپاره اخیستې وې چې دا چیلۍ په بازار کې خرڅې کړي او بیا پیسې پرې وکړي، خو دی د دې کار نه د دې خواښې ډیره زیاته تنګه وه. ای میټا، تاسو زما د کور نه غوجله جوړه کړې ده. وګوره ټول کور دې راته ګنده کړلو. ستا دا چیلۍ دلته ګندګي جوړوي او زما کور یې څښا کړی ده. ای خواښې، دا خو ځناور دی چې دا دلته کې پچې نه اچوي، نو ولې تاله به اشرفي اچوي؟ دا زما کور ده. ته ما دلته په ډېر مشکل سره برداشت کړی او تا راته دلته چیلۍ هم راوستې. دا چیلۍ دې دلته نه بوځه، کني کساب به پسې راولو دا به درله دلته خرڅې کړم. داسې به یې څنګه خرڅوي؟ په دې چیلیو باندې ما ډېره خرچه شوې ده. کورني غوړي او شودې مې ورباندې خوړلي دي. زه به ستا لاس هم دې ته پرې نه دومه. مورجانې ته خفه کېږه مه، د څو ورځو خبره ده. میټا به دا چیلۍ خرڅې کړي او ښې پیسې به راوړي. په هغو پیسو کې به نیمې تاله هم درکم. د دې دا خبره چې واوري د دې مور ډیره زیاته خوشحاله شي. څو ورځې په دې کې تیرې شي. میټا په خپلې کمرې کې ناست و چې بهر د خوښې اواز واوري. ای میټا، بهر راشه وګوره ستا چیلۍ څه کوي. ای میټا، ستا چیلۍ خو چېرته د محلې چیلۍ سره جګړه نه کوي؟ ته لیونې شوې خو نه یې. زما چیلۍ ډېره زیاته شریفه ده. هغه داسې کار هیڅکله نه کوي، ما بدناموي نه. بیا څه کوي؟ راځه چې وی ګورو. دی دواړه د چیلیو خواته راشي او چې وی ګوري چیلیو ډیرې زیاتې پچې اچولې وي، نو خواښې ورته ووایي وګوره میټا، ستا چیلۍ درته په لپو لپو پچې کوي. زما ټول کور یې ګنده کړی دی. نن زه ستا چیلۍ دلته نورې نشم برداشت کولی. دلته نه یوسه. ای خواښې، زما د چیلۍ خېټه خرابه شوې ده او تا سره د خپل ځان غم ده. سمه ده، زه یې بازار ته بوځم چې خرڅ یې کړم. میټا دواړه چیلۍ دلته نه یوسي او بازار ته چې ورسیږي دلته یې د خرڅانه دپاره ودروي. نه یو ګاګ د ده خواته راشي او دې ته ووایي ای هلکه، دا چیلۍ خرڅوي؟ او کاکا، دکه چیلۍ زه خرڅومه. په دې باندې ما شودې څکلي دي، بیا مې لویې کړي دي. او ستا شوده چې دی هغه نظر راځي، ځکه خو یې خېټه خرابه شوې ده. وګوره څنګه سوټ یې اچوي. ای کاکا، دې چیلیو په کور کې ډېر زیات خوراک کړی ده، دې وجې نه یې خېټه خرابه شوې ده. که ته یې یالې نو ووایه. او که خېټه یې نه وه خرابه شوې، ما به تا نه ضرور اخیستې وي، خو اوس یې نه الومه درنه. بیا دلته ولاړ زما خوله ولې ګورې؟ شابه دلته نه ځه چې ودې نه وینمه. دا کس خو دلته نه لاړ شي، خو میټا تر سهار نه مخامه پورې دلته ولاړ وي، خو د ده چیلۍ خرڅې نه شي. اخیر ځان سره سوچ کوي یار، دا چیلۍ خو داسې نه خرڅېږي، او که کور ته یې بوځم نو خواښې سره مې بیا لانجه راځي. اوس به خامخا دا په ارزان قیمت باندې خرڅوم، نو داسې به دا خرڅې شي. میټا دلته په سوچونو کې ولاړ وي چې په دې ټیم کې د بیټو په نوم باندې یو کس دته راشي. میټا د سره خبره وکړي. میټا هم ښه ارزان قیمت دته ولګوي او دې کس دې سره خبره جوړه شي او دا چیلۍ ترې نه والي او کور ته روان شي. خو میټا هم ورپسې شاته نه روان شي او بیا ورته په یو ځای کې پټ ودرېږي. میټا ځان سره ووایي ډېر خوشحال یې که نه چې ما نه دې دونه په ارزان قیمت باندې دا چیلۍ واغستلې. خیر، تا ته پته نشته، زه هم دونه ورکوټی سړی نه یم چې یو ځل شپه شي زه به بیا تا ته ووایم. میټا چې د ده کور وویني نو دلته نه واپس لاړ شي او خپل کور ته راشي. دلته ښځې ته ووایي چې هغه چیلۍ مې په 100,000 روپۍ باندې خرڅې کړې. څه لیونی شوی خو نه یې، په 100,000 روپۍ دې خرڅې کړې؟ ای میټا، د 40,000 روپو خو هغې خرچه کړې وه. ای ښځې، ته هسې غوسه کېږي. دا 100,000 روپۍ خو صرف زما پرافټ و او هغه کور مې کتلی ده. مخام ورځم هغه چیلۍ ته واپس راولمه. اوس ووایه چې زما ترکیب دې خوښ شو او که نه؟ میټا، ډېر ښایسته دماغ دې ستا. دا خو به ډېر ښه کار وشي. داسې به مونږ ډېرې پیسې هم وګټو او زمونږ چیلۍ به هم مونږ سره پاتې شي. بس ته وړاندې وړاندې زما کمال ګوره. دلته بیټو دې کساب ته راشي او دې ته د چیلیو په باره کې ووایي هیرون جانه، داسې زه څنګه چیلۍ والم؟ اول به زه چیلۍ ګورم او بیا به یې درته قیمت ووایم.
سمه ده ورور جانه ته ما سره لاړ شه زه تا ته خپلې چیلې ښایم. بیټو دې کساب سره کور ته راشي او دې ته چیلې ورښکاره کي. ستا دا چیلې ډېرې ښې دي، زه په خپل دکان کې هم ښه مالونه خرڅوم. دې وجې نه زه تا ته د دې چیلیو 50,000 روپۍ درکوم. څه 50,000 روپۍ؟ وروره زما خو ولګېدله، دا چیلې خو ما نن په 100,000 روپۍ باندې واغستې او ته ما نه په 50,000 روپۍ باندې آلې، یعنې 1,000 روپۍ پکې ګټمه. څه په 100,000 روپۍ؟ چېرته نشهیي نه خو دې نه وي اغوستې؟ کیدای شي دا چیلې د غلا وي، دې وجې نه دا چیلې زه تا نه آلمه. وروره دا چیلې د غلا نه دي، دا نن ما واغستلې، ته په ما باندې الزام مه لګوه. که آلې واله او که نه یې آلې ما آله، زه یې په بل چا باندې خرڅوم. دې نه وروسته دا کساب دلته نه په غوسه کې لاړ شي او چې کله شپه شي بیټو دلته د چیلیو سره ویده شي او میټا راشي دا چیلې ځان سره واپس خپل کور ته بوزي. چې کله سحر شي بیټو چې کله ویښ شي چې وویني چیلې دلته کې نه وي نو ډیر زیات خفه شي. سو اخیر چیلې چرته تللی دي؟ خدایه زما دا چیلې چرته تللی دي؟ دا خامخا هغه کساب د غل بچي پټې کړي دي. پرون خو یې ډېرې زیاتې خبرې کولې او نن یې خپله غلا وکړله، خو زه یې هم نه پرېږدم. بیټو په غوسه کې دلته نه روان شي او دې د کساب دکان ته ورسیږي او دې ته ووایي کسابه زما چیلې ما ته واپس کا، ته خو ډېر غټ غل وختې، زما چیلې دې غلا کړي دي. غټ خېټیه لږ په ارام سره خبرې کوه، زه ستا چیلې ولې غلا کوم؟ تا زما چیلې غلا کړي دي او اوس د هغې غوښه خرڅوې. زه ډیر زیات ایماندار کساب یم، زه بېمني چا سره نه کوم، دې وجې نه خو صفا سوتره غوښه خرڅوم. وروره که تا زما چیلې نه دي غلا کړې نو اخر زما چیلې بیا کوم خواته لاړې؟ دا کساب ډیر هوښیار و او د ده په دماغو کې یو خیال راغلو. ما ته خو داسې ښکاري ستا چیلې چا در باندې خرڅې کړي دي، هغې تا نه واپس بیولې دي. زه دا منم چې د چیلیو خېټه خرابه وه، خو هغه د 100,000 روپو نه د 50,000 روپو چیلې وې. او ورور جانه چې په 100,000 روپۍ مو واخیستې زه خپله هم حیران وم چې اخر دی په دومره ارزانه ولې خرڅوي. یعنې ستا چیلې به تا ته ضرور میلویږي، ځکه ستا د چیلو خېټه خرابه وه، هغه به په لاره کې خامخا پچې اچولې وي، داسې به مونږ د هغې کور ته ورسیږو. سمه ده ورور جانه ما سره لاړ شه او هغې نه ما ته هغه چیلې واپس راوړه. دې دواړه دلته روان شي، اول د بیټو کور ته راشي او دلته نه بیا د چیلیو پچو په نقشې باندې روان شي. په لاره کې چې مزل کوي نو ځای په ځای د چیلیو پچې پراتې وي. په دې طریقه باندې د میټا کور ته ورسیږي چې وویني د میټا په کور کې دواړه چیلې هلته ولاړې وي. او دې کتل زما شک صحیح و او تا الزام په ما باندې لګول. اوس وګوره ستا چیلې دلته کې موجودې دي. ورور جانه زه تا نه بخښنه غواړم، خو اوس دا شانتې ټایم مه خرابوه، اوس دې نه زما چیلې واپس واله. نه دا مناسب ټایم نه ده، دغه شانتې مونږ دې نه دا چیلې نه شو اخیستی، بلکې دا به دا چیلې دلته نه غیبې کي. مونږ به داسې کار کوو چې دې نه دا چیلې به په ډېر عقلمندۍ سره وصولوو چې دې په دې باندې پوه نه شي. خو مونږ به څه کوو؟ ته زما دکان ته لاړ شه، هلته زما انتظار کوه، زه دې ته ورځمه. بیټو دلته نه لاړ شي او دا کساب بیا میټا ته راشي او دې ته ووایي هلو څنګه دلته کې راغلې؟ وروره غوسه مه کوه، زما په کلي کې د کسابۍ دوکان ده، د ستا چیلې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې، زه تا نه دا چیلې یالمه. میټا چې دا واوري ډیر زیات خوشحال شي. اخیر شکار په خپله زما کور ته راغلو. ښه سمه ده، زه په خپله سبا ستا دوکان ته دا چیلې درولم، هلته به د دې سودا وکړو. سمه ده، زه به سبا ستا انتظار کوم. دا ووایي کساب دلته نه لاړ شي. ودې کتل ښځې، زه سهار ورځمه، دا چیلې هغې باندې په 100,000 خرڅوم او د شپې تی بیا غلا کوم، داسې به زمونږ رزق چلیږي. او میټا داسې به زمونږ رزق هم ولګېږي او دا چیلې به هم مونږ سره وي. دلته دا کساب خپل دکان ته ورشي او بیټو په ټوله طریقه باندې پوه کي. خو وروره چیلې به انډه څنګه اچوي؟
ګوره ځوانه ته به داسې کار وکړې چې کله چیلې له خوراک ورکوي نو یو پلاستیکي هګۍ به راوړې هغه به هم خوراک یې ورکړي دا چیلې چې کله پچې اچوي نو په دې کې به دا هګۍ واچوي دغه شانتې چې کله میټه راشي ته به خپل شکل بدل کړي او را به شي او ته به دا هګۍ په ډېر قیمت باندې والې دا به په لالچ کې راشي او بیا به مونږ دا چیلې ترې حاصلې کړو سمه ده وروره زه به سبا همداسې وکړم بیا بیټو دلته نه لاړ شي او چې کله سحر شي کساب خپل دکان خوا کې یو چیلې وتړي او بیټو راشي دله یو پلاستیکي هګۍ ورکړي او بیا دلته نه لاړ شي چې لږ ټیم تیر شي میټا دلته راشي او د چیلې هم ځان سره راولي وګوره کساب وروره ما خپلې چیلې راوستې په تا به دون ارزانې خرڅې کوم چې ته به ډېر خوشحال شي دی د سره خبرې کوي چې په دو وخت کې دا چیلې دا هګۍ دلته واچوي میټا چې کله دا چیلې وویني نو ډیر زیات حیران شي دا څنګه چیلې هګۍ واچوله دا خو ډېر نایاب چیلې ده دا چیلې خو نایاب ده خو د دې د هګۍ هم ډېر نایاب وي دا روزانه داسې یو هګۍ اچوي په دونه وخت کې بیټو هم خپل شکل بدل کړي او دلته راشي ای رورجان چیلې هګۍ اچولې ده او هګۍ اچولې ده 10,000 روپۍ راوړه او ځان سره یوس څه په 10,000 روپۍ هګۍ دا ته څه وایې او رورجانه زه روزانه دې رور نه دا هګۍ وړم په 10,000 روپۍ باندې او بیا یې مخکې په 20,000 روپۍ باندې خرڅوم خیر په ما نه وخته ده ما ته هګۍ راکړه چې زه درنه ځمه بیټو خو دا هګۍ دلته نه یوسي خو میټا چې دا وویني نو ډیر زیات په لالچ کې راشي او بیا کساب ته وایي چې دا چیلې په ما باندې خرڅه که ولې ته پاغلی چې زه په تا باندې دا چیلې خرڅه کوم زه خپل کار کوه وروره رورجانه تا ته د خپل پلار په سر قسم چې دا چیلې ماله راکه او ما نه 1,00,000 روپۍ هم واله او دا چیلې پکې هم واله او چې کله دا هګۍ واچوي نو یو هګۍ د ستا او یو زما ستا دا آفر زما ډېر زیات خوښ شولو دا چیلې دلته وتړه او 1,00,000 روپۍ راوړه او دا چیلې ځان سره بوزه میټا ډیر زیات خوشحال شي او دلته نه کور ته لاړ شي کور نه 1,00,000 روپۍ راوړي او دې کساب ته یې ورکړي او دا چیلې ځان سره بوزي کور ته چې ورسیږي نو ښځې ته ووایي ای ښځې زمونږ خو ورځ رویښه شوه دا چیلې په 20,000 روپۍ باندې هګۍ اچوي ای میټا دا خو پچې اچوي هګۍ خو نه اچوي ای ښځې د نن ورځې هګۍ اچولې ده بیا چې کله بله ورځ شي نو میټا دې چیلې ته انتظار کوي چې دا به هګۍ واچوي خو چیلې هګۍ چېرته اچوي څو ورځې داسې تېرې شي چیلې هګۍ نه اچوي او پچې اچوي اخیر ده ته خواښې ووایي ای بچې هغه تا نه لیونی جوړ کړی وو ما ته خپلې 1,00,000 روپۍ واپس که کني په وهلو به درنه چیلې جوړه کړم میټا په ډېر غوسه کې دې کساب ته راشي تا ما سره دوکه وکړه هغه چیلې خو هګۍ نه اچوي ته لیونی شوی خو نه یي چیلیو هم چېرته هګۍ اچولې دي دلته نه ځه ورک شه داسې څنګه واپس شم اول ما ته 1,00,000 روپۍ او زما چیلې واپس کا کومې چیلې هغه چیلې زما وي تا چې کومې زما کور نه غلا کړې وي د هغې دپاره خو مې تا سره داسې کار وکړو ای زما وروره که چیلې نه راکوې مه یې راکوه هغه 1,00,000 روپۍ راته واپس کا هغه زما د خواښې پیسې دي هغه ما نه پرېږدي دا خو مونږ غوښتلو چې غلط کار کوي نو سزا خو به درته میلاویږي میټا د پریشانۍ وجې نه دلته کې بېهوشه شي او دته د ده کار سزا میلاو شي زمونږ د ویډیو مقصد هم دا دی چې چا سره دوکه وکړي دوکه به در سره کیږي نو دوکه کول ښه کار نه دی که زمونږ ویډیو ستاسو خوښه وي زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او مونږ ته کامنټ کې ولیکئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه مننه